السلام علیکم. دا د مسجد قباء د اسلام وړمبی جومات کله چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د مکی معظمې نه هجرت وکړو او مدینې ته تلو، نو دا په لاره کې یو کلی راځي، په دې کې هغوی پړاو وکړو او دلته په خپلو لاسونو مبارکو یو ورکوټې غوندې جومات جوړ کړو چې په چت باندې د کجورو لښتې اچولې وي او دا هغه وخت کې کچه جومات و. اوس خو یو عالیشان او عظیم الشان جومات جوړ کړی شوی دی. دغه جومات ته به دننه هم ورځو. دلته د دوو نفلو ثواب د یوې عمره غالبا برابر دی. که غلطېږم نو بخښنه غواړم. خو دا مسجد قباء ده او مسجد قباء چې دی نو الله چې د مدینې مکې معظمې نه مدینې منورې ته مونږه د نوي زمانې په بس کې په 6 غنټو کې راورسېدو، نو زمونږ حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم به دا سفر څه پیدل او څه په اوښ باندې په څونه زمانه کې کړی وي. د سعودي حکومت دلته ډېر لوی کار کړی دی او د جومات نه غیر چاپېره تاسو وینئ دا برنډې، ځکه چې دلته څنګه د حرم شریف احاطه لویه شوې ده، نو دغه شان د مسجد قباء دا صحن د انګړ دا هم لوی کړی شوی دی. موږ چې کله راغلي وو زه تاسو ته د 40 کالو خبره کوم، بلکې د دې نه به هم کال 2 زیات وي. نو په دې ځای کې یو ورکوټې غوندې جومات و. اوس دغه جومات تاسو وګورئ نو څومره لوی او څومره اوچت جوړ کړی شوی دی. دغه یو مناره تاسو وګورئ څومره دنګې منارې دي د دې جومات. نو دلته بس اوس مونږ سپلای وباسو او د جومات ته به ورنوځو، 2 رکعته نفل به کوو او بیا به چې کوم دی نو زه به بس د اخري زمونږ د زیارتونو چې مونږ وکړل او دا مسجد قباء ته ورننوځو. غالبا دا 5-6 نمبره دروازه ده. دا جي مسجد قباء ته مونږ راننوتو. پکې د یخي هوا دپاره هم منبینه لکه د حرم شریف شوي ده او لاندې چې کوم ټایلونه لګېدلي دي نو هغه مغه د چا خبره تک یخ دي، یعنې ښه یخ کړی دي که نه. دا په دې غرض باندې ګورئ جي دا تاسو دا خو یې هغه صحن دی چې دلته کې دغه ارضي دا بیا ماښام لرې کړی شي، چتری شکل بار چتری ده او دا چې دی نو همدغه شان ده لکه څادر پرې غوړولی شوی دی سپین. دا خلک لګیا دي، د هر ملک خلک راغلي دي، 2 رکعت نفل کوي. زیات خلک زه دلته وینم نو د مصر دي، په حرمین شریفین کې هم د مصر زیات خلک دي او د اطرافو ته چې ځي دي زیارتونو له چې ځي نو هم د مصر خلک ډیر دي، د انډونیشیا خلک هم راغلي دي، د بنګلادیش هم راغلي دي، زمونږ د پاکستان هم راغلي دي، خو زیات اکثریت د مصر دی. د هغې وجه دا ده چې مصر د سعودي عرب سره ما د یو مصري نه تپوس وکړ چې د یو تقم ساعه وایي که نه، ساعه غنټې ته وایي چې د 100 غنټو بدل دی. نو هغه وایي چې نشم ویلی 4 غنټې که 5 غنټې یادې کړي. دا جي مسجد قباء او دا هغه محراب دی چېرته چې پخوا حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم منځونه کړي دي او دلته چې څومره موده هم تېره کړې ده. دا جومات یې آباد کړی دی په خپلو لاسونو مبارکو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم د غار ملګری او ام د مکې معظمې نه د مدینې په لور د سفر ملګری او دلته دغه جومات جوړ کړی دی. ډېر ښایسته ډېر مبارک ځای دی. تاسو د دې په کتو باندې سترګې به انشاءالله ستاسو سترګې یخېږي، ځکه چې موږ مسلمانان یو الحمدلله چې زمونږ حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم چېرته مونځ کړی وي او چېرته یې قدمونه مبارک ایښي وي نو په هغې به خامخا د مؤمن مسلمان سترګې خوږېږي او یخېږي. دغه جي ګمبد ته تاسو ګورئ څومره لوړ دی، څومره اوچت دی او څومره ښایسته دی.
او دا جومات چې دی پخوا موږ راغلي وو نو دا ورکوټه جومات اوس دا هم ډېر لوی دی. تاسو وګورئ په دې کې زما خیال دی چې ډېر کم خلک پکې مونځ ادا کوي نو د زرو نه سیوا خلک یې په دې دننه احاطه کې راځي. او بیا چې دی بهر ورسره هم ډېر لوی ځای دی او د دې نه بهر بیا چې دی نو هغه چترای دي او هغه بهر ځایونه جوړ کړی شوي دي. د جمعې لمونځ چې دلته کېږي نو دلته بیا د مخلوقاتو شمېره د 40-50 زرو نه اوړي ځکه چې د علاقې خلک هم راځي د ګیر چاپېره نه. او د مکې معظمې نه چې کوم خلک راغلي هغه هم کوشش کوي چې موږ دلته یو مونځ وکړو. او بیا د جمعې مونځ د مدینې خلک هم راځي نو دلته رش ډېر زیات وي. نو دغه د مسجد قبا هغه منبر دی دا ګمبد دی جي د بل ګمبد دی هغه ړومبی ګمبد هغه یو ګمبد خو تاسو ته ما وښودلو چې د محراب د پاسه دی او دا ګمبد چې دی نو دا ورسره دې خوا اړخ ته بل ګمبد دی او اوس یو چې دی یو ګمبد بیا هغه طرف ته هم دی. مطلب دا چې د دې 3 ګمبدونه دي هغه یو دغه دوه دغه محراب مبارک چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکې منځونه کړي دي او دا جی قرآن پاک یخودو د پاره ځینې دي الماری دي خلک لګیا دي څوک تلاوت کوي څوک نفل کوي. موږ به انشاءالله تاسو لپاره دا ویډیو زه جوړه کړم یو 2 رکعاته نفل وکړو او ثواب تاسو ټول ملګرو ته بخم خصوصا زما هغه ملګري چې زما ماته یې ویلي دي چې دعاګانې راته وکړه خو که چا نه دي ویلي نو هم زموږ د دې پروګرامونو کتونکي زموږ ذاتي دوستان زموږ خپلوان نو ټولو دپاره به دعای خیر کوو چې الله پاک تاسو دې مقدس او مبارک ځای ته راولي. ډېر راته په کمنټ کې هم دا خبره لیکلې ده چې دعا راته وکړه چې موږ هم خدای پاک دلته راولي. نو زه خو ډېر ګناهګار او ډېر سیاکار یم خو دا هغه مبارک ځایونه دي چې د الله کور خانه کعبه او بیا د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې پکې هغه دنیا نه پرده فرمایلی د موجود دي او بیا دا ځایونه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورکې قدمونه مبارک ایښي دي نو د دې پاکو ځایونو په برکت په خدای پاک سوال قبلې انشاءالله. تاسو ټول ته به دعاګانې کوم. دغه محراب دی دغه ګمبد دی دا هم تاسو وګورئ او خلک لګیا دي 2 رکعاته نفل کوي. دا زموږ د زیارتونو اخیری دا زیارت دی چې د دې جومات موږ وکړو او تاسو دې هم الله پاک دلته راولي تاسو له خدای پاک اجر عظیم درکړي. دلته چې زه راغلم دا ویډیوګانې صرف دې دپاره کومه چې زه ووینم نو زه یم چې ما سره زما ملګري زما دوستان او زموږ کتونکي هم وویني. تاسو ټول د خدای پاک خوشحاله ساتي ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. ډېره ډېره مننه د لوی الله په امان.